د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په سرطان مرض اخته شوی. د اسرایلی رسنیو د راپور په بنسټ بنیامین نتنیاهو په پروستات سرطان اخته شوی. پروستات سرطان د مثانې سرطان ته ویل کیږي. دغه رسنۍ لاندې کاږي چې نوموړی د تشو متیازو د ستونزو کړی ده چې تر معاینې وروسته معلومه شوه چې نوموړی په سرطان اخته دی. دغه سرطان چې تر بل هر قسم سرطان ډیر درد لري او د هر ځل متیازو سره دردونه نور سیوا کیږي. ډاکټرانو د ژوند چانس یوازې 10% ښودلی او 90% د مرګ اټکل شته. د یادونې وړ ده چې په نتنیاهو دا ناروغۍ په داسې حال کې لګېدلې چې یوه اونۍ مخکې د روسیې ولسمشر اعلان وکړ چې موږ د سرطان واکسین جوړ کړي چې په نړۍ کې به یې په اړمنو کسانو ارزانه وویشو. خو د دغه اړمنو کسانو د جملې څخه یو نتنیاهو هم دی. آیا نتنیاهو به د روسیې ولسمشر ته د سوال کڅوړه وړاندې کړي چې دا واکسین ماته راکړه که نه همداسې به په درد کې مړ شي؟ خپله رایې په کمنټ کې زموږ سره شریکه کړئ.